د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد د روغتیا په برخه کې ستونزو ته د رسیدو په موخه کندوز ته سفر وکړ ترڅو ستونزې له نږدې وڅېړي. ښاغلي عباد د دې سفر پر مهال د حوزوي روغتون له روغتیا پالانو په دې روغتون کې بسته ناروغانو څخه هم لیدنه وکړه او ژمنه وکړه چې دا روغتون به په پرمختللو مجهزو طبي وسایلو سمبالوي. کندوز د ټولو ولسونو سره د کندوز د ټولې انتظامیې سره او د ډاکټر صاحبانو سره د موږ د عهد واده ده چې انشاءالله دلته به خدمات هم معیاري کیږي. د دوی د ضرورت په مطابق باندې به دلته شفاخانو ته ارتقا هم ورکول کیږي. د ډاکټر صاحبانو دلته د معاشاتو چې کوم مشکل ده چې په مجموع کې په ټول افغانستان کې هغه مشکل منځته راغلی ده انشاءالله هغه مشکل ته به هم رسیدګي کیږي او نور چې کوم د موږ سره د په دې اړوند باندې ضرورتونه د شریک کړي دي دا که اکمال تخصص ده ظرفیت سازي ده د دواو پر رابطه باندې انشاءالله په یغو ټولو کې په دې تعهد باندې چې څومره امکانات موږ سره موجود دي انشاءالله د ولس ته به او کندوز ته به وړاندې کیږي. په ورته مهال د حوزوي روغتون روغتیا پالانو د عامه روغتیا له وزیر څخه مننه وکړه چې د ولایت سفر وکړ او غوښتنه وکړه چې په دې روغتون کې شته ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي. مشکلاتی که ما داریم در کندوز تشکیل ما هست. تشکیل ما کم هست. ما 400 بستر هستیم. قبلا ما 265 بستر بودیم. از زمانی که شفاخانه ارتقا کرده 400 بستر تا هنوز برای ما داده نشده. موږ د وزیر صاحب نه دا خواهش ده چې دغه شفاخانه د پرسونل نگانه د ادویاتو نگانه د تجهیزاتو د نگانه نظر په تراکم او نظر په مشکلاتو د خلکو د تقاضا په حساب باندې د دې شفاخانه هر نوع اکمالات باید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شمال ختیځو ولایتونو ډېری اوسیدونکي د ناروغانو د درملنې په موخه ډېر کله دغه ولایت حوزوي روغتون ته مراجعه کوي.